ملګرو د ما یو ویډیو کړی و په د اس ډي اس پروګرام باندې کوم چې د کینیډا سټوډنټ ویزا ده او په هغې باندې ما وی چې لکه سټوډنټان په دې راتلی شي او په هغې کې خپل ډي ایل آی یعنې ډیزګنیټډ لرننګ انسټیټیوټس دي نو هغه چې دی کوم پروګرامونه افر کوي نو په هغې کې بیا پوسټ ګریجویټ ورک پرمیټ او د هغې نه پس چې دی بیا سټیزنشپ ته سړی اپلای کولی شي نو ډېرو ملګرو به اپلای نه کړي خو زمونږ یو ملګری و او هغه دلته موهاک کالج ته اپلای کړی وه موهاک کالج چې دی دا په هیملټن کې دی انټاریو صوبه کې او میک ماسټر یونیورسټۍ کې دی د دیو هیلث ساینسز نو هغه اپلای کړی وه په نرسنګ دپاره او بیا یو څو ورځې مخکې هغه رور یې ما ته دغه راولېږل د یو ایمیل یې ما ته راولېږه نو په هغه ایمیل زما شک پیدا شو او هغو ته پیسې هم اخیستې وې بهرحال زه روان یم اوس د میک ماسټر یونیورسټۍ ته ځم او هلته په خپله د هغه انټرنیشنل سټوډنټ افیر سیکشن نه په خپله تپوس کوم چې څه قصه ده نو بیا تاسو ټول خبروم ها ملګرو دا میک ماسټر یونیورسټۍ ده په هیملټن کې او ډېره ښه او ډېره اعلی یونیورسټۍ ده او په دې کې کم اپلایډ ساینسز چې کم انسټیټیوټ دی دا موهاک میک ماسټر انسټیټیوټ فار اپلایډ هیلث ساینسز ټیک شته تاسو کتلی شئ دا د دې بلډینګ دی او دې ته اوس زه ځمه یو ملګری چې دی نو اپلای کړی وه دلته د په هیملټن کې میک ماسټر یونیورسټۍ ده په هغې کې موهاک کالج ته او هغه وی چې ما ته لیټر راغلی دی نو لیټر یې ما ته راولېږو نو چې ما وکتو نو په هغې د اول نه زما دا شک و چې یاره دا لیټر چې دی دا ټیک نه دی جعلي دی او ځکه چې په هغې کې کم لفظونه استعمال شوي کم ورډینګ و د هغې نو ما ته هغه فیک ښکاره شو ما وی چې یاره دا خو دلته خو کنیډین کالجز یا یونیورسټیانې چې دي نو هغه دا نمونه کرسپانډنس نه کوي بهرحال هغه ته ما دا ووایي زه به لاړ شم او هلته به په خپله تپوس وکړم دا شی ما ته فیک ښکاري خو بیا ما ته هغه ووایي چې یاره زما نه خو $8000 هم اخیستي دي سمسټر فیس نو ما ورته ووایي چې تا ته چا وایي چې دا پیسې ورکوه $8000 ته هغو اخیستي دي او دلته چې زه نن رالم انټرنیشنل سټوډنټ سیکشن ته زه ورالم د موهاک کالج نو هلته بهرحال ما تپوس وکړو بیا د هغې تصویر تاسو سره شیر کوم نو نن چې دی نن هغه دغه نه د آنلاین نن د هغو هغه کم کوچ چې و یا کم ریپرزنټیټیو چې و هغه په کمره کې نه و آنلاین به هغو کرسپانډنس کوو نو بیا د هغه سره د ما آنلاین خبرې وشوې او هغه چې دی ما ته ووایي چې لکه دا څیز زمونږ نه دی دا فیک دی نو دغه خبره خو کنفرم شو چې فیک دی اوس خبره داسې ده چې لکه زه بار بار دا خبره کوم چې تاسو کله کنسلټنټ هایر کوئ نو کنسلټنټ چې دی هغه تاسو صرف هغه هایر کوئ کم چې لکه دلته لیګلی الاوډ دي په کنیډا کې هغه تاسو هایر کوئ د هغې نه علاوه تاسو چا سره کرسپانډنس مه کوئ اوس پته نه لګي چې دا څوک دي دا کوم ځای دي بهرحال دوی له بیا واپس پیسې ورکوي که نه ورکوي دی څنګه خپل کرسپانډنس کوي هغه نمبر یې چې وي نو هغه هم فیک وي او خبره یې داسې کړې وه چې لکه دومره خو تیز و چې هغو د کم نمبر چې و نو هغه یې د کالج ورکړی و د دې ځای خو بیا چې به کوم ایکسټنشن ته نو هغه به هغه ایکسټنشن نه و او نوم یې هم د دې دغه ورکړی و د دلته چې ما تپوس وکړو د هغې نو یا د دې نوم دغه خو زموږ سره زنانه شته امپلای شته او انټرنیشنل سټوډنټ چې دي ډیل کوي نو خبره داسې ده چې لکه نمبر د هغو استعمالیږي او نوم د هغو استعمالیږي او دننه نور کرسپانډنس نه نو تاسو مهرباني کوئ هر کله چې لکه پیسې ورکوئ داخله کوئ نو په دې کې دا خبره لکه په ذهن کې ساتئ چې دا فیک نه او ترو پراپر چینل کوم چې ما تاسو په ویډیوز کې ویلي دي نو په هغې ترو باندې راځئ نو دا به بیا ډېره ښه ستاسو دپاره هم او د نورو سټوډنټانو دپاره هم د دې ویلاګ مطلب مې دا و مقصد مې دا و چې لکه هغې ملګرو ته هم زه دا خبره وکړم چې څوک راځي په داسې دغه باندې نو پکار ده چې هغو ټول دغه وکړي د دې خبرې اول کنفرمیشن وکړي چې دا پیسې هسې ضایع نه شي